د قضا مونځ راګرځولو نیت څنګه دی طریقې څنګه ده او دا قضا مونځ انسان کم ټایم کې راګرځولی شي او کم ټایم کې قضا نشي کولی دغه شانتې قضا مونځ چې انسان راګرځوي نو د وخت چې کم مونځ وي هغې نه به مخکې راګرځوي او که هغې نه به وروستو راګرځوي نو په دې درېو څلورو خبرو باندې انشاءالله په دې ویډیو کې زه تاسو بالکل په اسانۍ سره پیوم په دې باندې ځان پوه کړئ صحیح شوه جي نو اول خبرې ته راځو چې انسان قضا مونځ کم ټایم کې کولی شي او کم ټایم کې نشي کولی په دې باندې ځان پوه کړئ صحیح شوه نو په درېو وختونو کې انسان قضا مونځ نشي راګرځولی باقي دې نه علاوه هر ټایم انسان قضا مونځ راګرځولی شي کم ټایمونو کې چې انسان قضا مونځ نشي کولی که نه هغې ته تاسو غوږ کېږدئ نمبر 1 وخت چې کم ټایم کې انسان قضا مونځ نشي کولی په هغې کې اول نمبر وخت چې کله د سحر مونځ قضا شي چې نور پر ښکاره کېدو باندې چې که نه سحر مونځ قضا شي دغه ټایم نه والي تر نور خاته پورې یعنې اشراقو پورې انسان قضا مونځ نشي کولی صحیح شوه یو دا وخت شو دویم نمبر چې کله دا نور بالکل د سر د پاسه شي زوال شروع شي په دې کې انسان قضا مونځ نشي کولی تقریبا 12 منټه وي دغه زوال ټایم نور بالکل د سر د پاسه په دې وخت کې انسان قضا مونځ نشي کولی دریم نمبر وخت چې کله د ماښام اذان ته یو 20 منټه پاتې شي یا د 20 منټو نه کم وخت پاتې شي ماښام اذان ته په دې وخت کې انسان قضا مونځ نشي کولی نو دا درې وختونه دي که نه چې دې کې انسان قضا مونځ نشي کولی باقي هر ټایم انسان قضا مونځ کولی شي صحیح شوه که ماسپښین مونځ نه پس قضا مونځ کول غواړي بالکل کولی شي که ماسپښین مونځ نه مخکې هم قضا مونځ کول غواړي بالکل کولی شي ځکه چې دغه ټایم زوال ختم شوي وي دغه شان دی که مازدیګر مونځ نه پس ډایرکټ دې قضا مونځ کول غواړي که نه کولی شي ښه مازدیګر مونځ نه پس نفل نه کېږي خو ګورئ قضا مونځ ورپسې کولی شي خو ډایرکټ به ډایرکټ که مازدیګر مونځ نه وروستو تاسو قضا مونځ کول غواړئ ټایم ته به ګورئ که چېرې ماښام اذان ته 20 منټه پاتې دي بیا قضا مونځ نشئ کولی خو که ماښام اذان ته د 20 منټو نه زیات وخت پاتې دی 25 منټه 10 منټه یعنې نیمه ګنټه دونه وخت پاتې دی بیا قضا مونځ تاسو کولی شئ ماښام مونځ نه پس هم قضا کولی شئ ماسخوتن نه پس هم کولی شئ تهجد ټایم کې هم قضا مونځ کولی شئ او سحر اذان نه پس هم قضا مونځ کولی شئ نفل نشئ کولی خو قضا مونځ کولی شئ سحر مونځ نه پس هم قضا مونځ کولی شئ خو چې کله سحر مونځ قضا شي بیا دغه ټایم تاسو قضا مونځ نشئ راګرځولی صحیح شوه دا یو خبره برابر شوه اوس دویمې خبرې ته راځو چې کله انسان قضا مونځ راګرځول غواړي که نه نو د وخت چې کم مونځ وي هغې نه به مخکې راګرځئ که وروستو به راګرځئ هغه ستاسو خوښه ستاسو مرضي ده که مخکې راګرځوئ بیا هم صحیح ده که وروستو یې راګرځوئ بیا هم صحیح ده صحیح شوه که نه اوس بله خبره چې انسان قضا مونځ راګرځوي د دې نیت په څنګه کوي او طریقې څنګه ده کم رکعتونه به قضا راګرځئ نو سنت و قضا عموما چې کم سنت دی که نه ماسپښین ماښام ماسخوتن د دې سنت و قضا نشته دی خو سحر سنت قضا چې دی یې کې لږ غوندې وضاحت شته دی سحر مونځ چې تاسو نه په کومه ورځ باندې قضا شي که نه هماغه ورځ باندې تاسو قضا راګرځوئ او د زوال نه مخکې قضا راګرځوئ بیا سنت هم قضا کولی شئ او فرض هم قضا کولی شئ دواړه به قضا راګرځوئ صحیح شو خو کچاري سحر مونځ تاسو نه قضا شو هم په دغه ورځ راګرځوئ خو زوال نه وروسته ماسپښین یا مازدیګر سره یا ماښام سره قضا راګرځوئ بیا سنت هغه چې کوم ادا کولو تاسو ته موقع به تاسو نه ضایع شوه بیا به صرف او صرف فرض رکعتونه قضا راګرځوئ صحیح شوه دې نه علاوه چې نور څونه مونځونه دي یې به صرف فرض قضا راګرځوئ او ماسخوتن چې دی که نه 3 رکعته وتر هم به تاسو قضا راګرځوئ صحیح شوه جي دا خبره هم برابر شوه اوس د دې نیت په تاسو څنګه کوئ نو نیت خو اصل کې د زړه نه دی چې بس تاسو په زړه کې نیت وکړئ چې دا پلان کې وخت زه قضا مونځ کوم هم دغه رکعتونه بس دا کافي دی خو که تاسو چېرې بالفرض په خوله باندې د نیت الفاظ ویل غواړئ داسې وکړئ بالفرض تاسو نه نن سحر مونځ قضا شوی دی فرض نو که تاسو د زوال نه مخکې راګرځوئ خو بیا به سنت هم قضا راګرځوئ هغې نیت په داسې کوئ نیت مې وکړو د زړه د اخلاصه 2 رکعته سنت موقت قضا مونځ کوم د نن ورځ د سحر خاص د الله پاک دپاره محمد کعبې شریفې په لور کوم الله اکبر او که اسانۍ سره بس تړئ بسې د سحر 2 رکعته سنت موقت قضا مونځ کوم خاص د الله پاک دپاره محمد کعبې شریفې په لور کوم الله اکبر داسې هم ډایرکټ کولی شي دغه شان فرض هم دي د نن سحر 2 رکعته فرض قضا مونځ کوم خاص د الله پاک دپاره محمد کعبې شریفې په لور کوم الله اکبر ټیک شو او که تاسو نفرون مونځ قضا شوی دی د سحر او نن راګرځوئ نو بیا وی پرونی سحر 2 رکعته فرض قضا مونځ کوم خاص د الله پاک دپاره محمد کعبې شریفې په لور کوم الله اکبر دغه شان ماسپښین هم دی که نن قضا شوي هم نن راګرځوئ مازدیګر یا ماښام یا ماسخوتن سره نو د نن ماسپښین 4 رکعته فرض قضا مونځ کوم
خاص د الله پاک د لپاره محمد کعبه شریفه په لور کوم الله اکبر مازیګر هم داسې دی د نن مازیګر څلور رکعت فرض قضا مز کوم خاص د الله پاک د لپاره محمد کعبه شریفه په لور کوم الله اکبر ماقام هم دغه شان دی د نن ماقام درې رکعت فرض قضا مز کوم خاص د الله پاک د لپاره محمد کعبه شریفه په لور کوم الله اکبر او ماسخوتن چې د قضا شي هغه به تاسو لازمي خبره په سبب باندې قضا را ګرځوي کنه په کشمیر قضا نشي را ګرځولې نو بیا وسنګ کوي د پرونی ماسخوتن سلو رکعت فرض قضا مز کوم خاص د الله پاک د لپاره محمد کعبه شریفه په لور کوم الله اکبر او د وتر قضا چې کوي کنه نو داسې بوتړي د پرونی ماسخوتن درې رکعت وتر واجب قضا مز کوم خاص د الله پاک د لپاره محمد کعبه شریفه په لور کوم الله اکبر بس دا نیت او طریقہ هر سمې درته وي زموږ عزت مندو امید چې تاسو په پیښوي ک بیا به کې څه خبرې تاسو کولی شئ ان شاء الله زه به کوشش وکم چې تاسو ته جواب درکم تاسو په فکر مخ په دې باندې په خپل عمل وکړي او نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو ډیره شیر کړئ چې ټول مسلمانان په دې باندې ځان پوي کی او تاسو ته دعاګانې کوي الله رب العزت مخشال آباد ساته دعاګانې کوي دعاګانې وکاو الله پامان